د افغانستان اسلامي امارت وایي چې د نړیوالو هیوادونو له لوري ترسره کیدونکې بشري مرستې به په شفافه توګه تر اړمنو کسانو رسیږي. نن په کابل کې د اسلامي امارت د ګڼو وزارتونو د چارواکو ترڅنګ ملګرو ملتونو او د یو شمېر نورو نړیوالو خیریه مؤسسو استازو په یوه غونډه کې په افغانستان کې پر روان بشري ناورین او اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو په برخه کې د شته خنډونو د هواري په موخه یو خبري ناسته ترسره کړه. په دې ناسته کې د افغانستان اسلامي امارت د اقتصاد وزارت سرپرست قاري دین محمد حنیف د ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو استازو ته یوه طرحه وړاندې کړه چې د نوموړي په خبره په عملي کېدو سره به په ټول هیواد کې اړمنو کسانو ته مرسته ورسیږي. حنیف زیاته کړه چې افغانان اوس مهال له پراخ بشري ناورین سره مخ دي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري ترڅو د افغانانو لاسنیوی وکړي. طرز العمل هماهنگی مساعدت‌های بشری توسط کمیته تکنیکی تنظیم گردیده. این کمیته با همکاری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، وزارت بازسازی و انکشاف دهات، وزارت شهدا و معلولین، وزارت صحت عامه، ریاست عمومی جمعیت افغانی سرمیاشت و وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث به منظور تأمین شفافیت و عدالت و توزیع عادلانه کمک‌های بشردوستانه به مستحقین، تثبیت ساحات آسیب‌پذیر، گزارشگیری از فعالیت مؤسسات غیر دولتی و دیگر امور مرتبط در سطح مرکز و ولایات فعالیت بنمایند. د کډوالو چارو وزارت معین ارسلا خان خروټي وویل چې تر دې مهاله له افغانستان سره شویو بشري مرستې تر اړمنو کسانو رسېدلې او وایي چې په دې برخه کې به لا هم هڅې ترسره کړي. د مهاجرینو وزارت په دې باندې کار کوي چې په افغانستان کې په 14 ولایتونو کې ډیټابیس په آنلاین توګه سره فعال کړي. هغه مرستې چې افغانستان ته راځي او په بشري برخه کې توزیع کیږي د دې ټولو دغه تفصیل ته نړیوال او افغانان لاسرسی ولري. په یاده غونډه کې د یوناما عمومي رئیس اکبروف وویل چې ملګرو ملتونو تر اوس مهاله پورې زیاتې بشري مرستې له افغانانو سره ترسره کړي دي او هڅه کوي چې دلته د روان وضعیت په کنټرول کولو کې خپل کارونه لا چټک او بشري مرستې زیاتې کړي. په تیرو شپږو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو بنسټونو له لوري د پام وړ مرستې له افغانانو سره ترسره شوي دي او موږ په ټول توان سره هڅه کوو دلته د روان بشري ناورین د مخنیوي لپاره خپل کارونه لا چټک او بشري مرستې پراخې کړو. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سرپرست حکومت او نړیوالو مؤسسو له لوري دا غونډه پر داسې مهال ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د بشري مرستو پر ویش د خلکو نیوکې زیاتې شوي او ویل کیږي چې یادې مرستې اړمنو کسانو ته نه رسیږي.